نن د یو ملګري کیسه درته کوم چې د واده په لومړۍ شپه یې په ښځه څه کړي او څنګه کار یا سیکس یې ورسره کړی، سم خوند یې ترې اخیسته. نن یو ملګري راته کیسه کوله چې د واده په لومړۍ شپه چې کله کوټې ته لاړم، میرمن مې هم کوټه کې وه. روغبړ مو سره وکړو، د مینې کیسې مو سره شروع کړې، سره ښکل مو کړل. زه ورو ورو په سینو کې هم لاس ورته وهم، کوتک مې سم انتن ښودله، یعنې سم پورته شوی دی. خپل کالي مو وایستل، میرمنې ته مې هم وویل چې کالي وباسه. میرمنې مې هم کالي وباسل، خو میرمنې راته وویل لومړۍ شپه ده، ګوزاره به ډېره کوې. ما هم ورته وویل چې سمه ده، بېغمه شه. میرمنې زما کوتک په لاس کې ونیوه، ورو ورو یې مشغولاوه، سم یې په جوش راوست. نو له ما سره ګولۍ وې، د 4 ساعتو والا ګولۍ مې وخوړه. کله مې چې ګولۍ وخوړه، کار مې ورسره شروع کړ. لومړی مې ډېر سم کار ورسره وکړ، چیغې یې نه وهلې. وروسته مې ډېر په تیزۍ کار ورسره شروع کړ. کله به مې په یو خوا کوتک ور داخل کړو، کله به په بل خوا کوتک ور داخل کړو، پښې مې پرې پورته کړې. دومره کار مې ورسره وکړ چې جینۍ مې بېهوشه کړه. نو زه هم ورخطا شوم. په زړه کې مې وویل چې لکه چې مړه مې کړه. ژر مې کالي واغوستل او په میرمنه باندې مې هم کالي واغوستل. موټر په کور کې و، څوک مې را خبر نه کړل او ډاکټر ته مې ورسوله. ډاکټر یې وستن ورکړه او په هوش راغله. کله چې په هوش راغله، زړه مې خوشحال شو. په زړه کې مې وویل چې بیا به هېڅکله دومره تیز یا په تیزۍ کار ورسره ونه کړم. هره شپه به ورسره په خوند او په ګوزاره کار کوم. تر بل ویډیو د خدای په امان.